آیا تاسو هم غواړئ په خپل موبایل کې 2 واتساپ یا هم 3 یا هم 4 واتساپ استعمال کړئ؟ نو دغه ویډیو ستاسو لپاره ده. که چېرې تاسو غواړئ څو واتساپ په خپل موبایل کې لرئ یا څو نمبرو باندې واتساپونه لرئ او نشئ کولی په یو وخت کې هغه واتساپونه خلاص یا فعال وساتئ، نو دغه ویډیو ستاسو لپاره. تاسو کولی شئ په یو موبایل کې کولی شئ تر 4 واتساپونو پورې په خپل موبایل کې انسټال کړئ او په یو وخت کې د 4 واتساپونو څخه استفاده وکړئ. ویډیو تر پایه درسره وګورئ. دغه ټوله طریقه تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شو په یو موبایل کې 4 واتساپ استعمال کړو. نو دوستانو که چېرې تاسو نوي یاست زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره تر پایه وګورئ. که چېرته ویډیو مو خوښه شوله څه مو ترې زده کړل د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. راځو دوستانو د ویډیو په طرف. دوستانو تاسو به راشئ د خپل موبایل سیټینګ به راخلاص کړئ. که چېرې تاسو سره انډرایډ موبایل وي نو تاسو دغه طریقه په ډېره اسانۍ سره کولی شئ. نو ما سره چې دی انډرایډ دی خو انفینکس موبایل دی ما سره. که چېرې تاسو سره سامسونګ موبایل وي نو په سامسونګ موبایل کې به تاسو راشئ اډوانسډ فیچر به تاسو پیدا کړئ په سیټینګ کې. ډېر په اسانۍ سره پیدا کېږي اډوانسډ فیچر کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. دغه به تاسو سرچ کړئ یا به هم دلته په سیټینګ کې پیدا کړئ، هغلته به ورشئ او د ډول مسنجر په نوم اپشن به پیدا کړئ، په هغه باندې به کلیک وکړئ. به تاسو ته مسنجر، واتساپ، فیسبوک دغه ټول راشي. تاسو کولی شئ هغه ځای څخه الاو کړئ او 2 دانې انسټال کړئ. ما سره چې دی انفینکس موبایل دی، زه راځم په دغه انفینکس موبایل کې تاسو ته طریقه درښیم. نو رابشئ دوستانو تاسو به په خپل موبایل کې انفینکس، که چېرې تاسو سره انفینکس موبایل وي رابشئ دغه سپیشل فنکشن باندې به کلیک وکړئ. لږ به ښکته راشئ، دلته به ایکس کلون باندې کلیک وکړئ. کله چې ایکس کلون باندې کلیک وکړئ دوستانو تاسو کتلی شئ دلته ما واتساپ بزنس هم کړی دی، یعنې ما واتساپ بزنس هم 2 دانې انسټال کړي دي. کولی شم ټیک ټاک هم 2 دانې کړم او کولی شم مسنجر هم 2 دانې انسټال کړم، انسټاګرام، فیسبوک. کله چې تاسو مثال زه غواړم دغه ټلګرام یو کړم، نو دغه به دلته کلوز باندې کلیک وکړئ. زموږ ټلګرام چې دویم موږ انسټال کړی هغه به ان انسټال شي. وګورئ دوستانو موږ سره ټلګرام چې مخکې 2 دانې وو، اوس چې دی یو دی. خو زه بېرته راځم غواړم چې دویم هم انسټال کړم. نو تاسو به راشئ دوستانو په دغه ټلګرام باندې به دغه آن آپشن باندې به دلته به ورته کلیک وکړئ، دا به زموږ سره انسټال شي، ډایرکټ انسټال شو. اوس راځم زه ګورم زموږ ټلګرام چې دی 2 دانې شوی دی، یو دغه دی، یو هم همدلته د مخکې څخه انسټال و. نو وګورئ دوستانو زموږ ټلګرام 2 شو. موږ کولی شو په دغه طریقې سره فیسبوک هم 2 دانې کړو. زه راځم فیسبوک تاسو ته 2 کوم. ګورئ دوستانو په دغه فیسبوک باندې به کلیک وکړئ، دا به ډایرکټ تاسو سره انسټالینګ کې شي. کله چې انسټال شو تاسو به راشئ فیسبوک به وګورئ. ګورئ دوستانو یو اصلي فیسبوک چې دی هغه به د لوګو به همغه مخکینی په شانتي وي، خو کله چې تاسو دغه دویم انسټال کوئ دغه څنګ کې به د کونج کې یو تور اپشن ورکړی وي، یعنې لوګو سره به یو بل اپشن اضافه شوی اوسي. نو په دغه طریقه باندې موږ کولی شو واتساپونه هم زیات استعمال کوو. خو ګورئ دوستانو ما سره 4 واتساپ دی، یو بزنس دی، یو عادي واتساپ دی. نو ما بزنس واتساپ هم 2 کړی دی او عادي واتساپ مې هم 2 کړی دی. زه کولی شم په یو وخت کې 4 واتساپونو څخه استفاده وکړم. نو ټول واتساپونو کې زما فعال نمبر دي، زه کولی شم په یو وخت کې 4 واتساپ څخه استفاده وکړم او په یو وخت کې 4 واتساپ وکاروم. نو تاسو هم کولی شئ دوستانو په دغه طریقې سره حتی که چېرې تاسو د ټیک ټاک اکاونټونه لرئ، ډېر اکاونټونه لرئ، تاسو کولی شئ دلته راشئ ټرای مور باندې ورته کلیک کړئ. دلته کولی شئ تاسو ټیک ټاک هم 2 دانې کړئ او تاسو کولی شئ واتساپ بزنس هم 2 دانې کړئ. خو دلته چې دی موږ سره صرف هغه عادي واتساپ دی. بیا به راځو موږ په دغه ټرای مور باندې به کلیک کوو، دلته موږ سره واتساپ بزنس او ټیک ټاک هم راځي او موږ کولی شو انسټاګرام، فیسبوک، ټلګرام دغه نور هم کولی شو ورسره 2 دانې کړو. یعنې موږ په یو وخت کې کولی شو 2 اکاونټونه فعاله وساتو. کولی شو په یو وخت کې 2 فیسبوکه، 2 انسټاګرامه، 2 مسنجره، 2 ټیک ټاکه، 2 فیسبوک، 2 واتساپه او 2 ټلګرامه هم وکارولی شو. ډېره سمپل ساده طریقه وه، خو دغه طریقه ما په انفینکس کې تاسو ته وښودله. تاسو کولی شئ سامسونګ موبایلونو کې راشئ سرچ کې ورته ولیکئ اډوانسډ فیچر. نو کله چې اډوانسډ فیچر ولیکو همغې باندې تاسو کلیک وکړئ، تاسو به بیا به په اډوانسډ فیچر کې درته بل اپشن راسي د ډول مسنجر په نوم، هغې باندې به کلیک وکړئ او هلته به هر که تاسو غواړئ مسنجر یا واتساپ یا فیسبوک یا هم ټیک ټاک یا بزنس واتساپ یا ټلګرام 2 دانې کړئ، نو په همغه باندې کلیک کړئ او درسره یې انسټال کړئ. سو نو په دغه طریقه باندې موږ کولی شو 2 واتساپ وکاروو یا هم 2 فیسبوکه یا هم 2 دانې ټیک ټاک اکاونټونه په یو وخت کې په 2 ټیک ټاکو اپلیکیشنونو کې، یعنې 2 دانې ټیک ټاک اپلیکیشنونو کې موږ کولی شو په یو وخت کې 2
اکاونټونه وچلوو. ډېره سمپل ساده طریقه وه دوستانو. دغه ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیره کړئ. که چېرته تاسو غواړئ همدغسې نور تخنیکونه، همدغسې نورې معلوماتي ویډیوګانې ترلاسه کړئ، زموږ د اسد سکلز په نوم یوټیوب چینل همدغه ویډیو چې تاسو ترې ګورئ، دغه چینل یې سره سبسکرایب کړئ، ویډیو د نورو دوستانو سره هم شیر کړئ، ویډیو ته لایک ورکړه، او که چېرته مو خوښه شوه د نورو دوستانو سره یې هم شیر کړئ. موږ به په راتلونکي کې انشاءالله دغسې نورې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره جوړوو.